افغانان ورونو جنرال موبیل صاحب ته د 1.5 کال سزا واورول شوه. زه چې څومره خبر یم په دې وته سزا واورول شوه چې زه په سلو کې تصدیق نشم کولی، خو په دې خاطر وانې چې د پاکستان نه وزیر خارجه او نور ډاکوان او غلی کابل افغانستان ته راتلو او د یو کلیپ یو ویډیو ډکه کړه او په ویډیو کې ویلي چې اسلامي اماراتو مشرانو په خپلو جیبونو پام کوي چې روپۍ ده نه ونه وی، موبایلونه ده نه ونه وی، ځکه دا خو ټول غله دي. نو دا خو د اسلامي اماراتو مشرانو دا خو غلطه خبره نه ده کړې، ځکه د پاکستان د ریاست غلا، د پاکستان د جنرالانو غلا، د پاکستان د سیاستمدارانو غلا ټولې دنیا ته معلومات دي. ته راشه وګوره شهباز شریف او نواز شریف چې څومره پیسې راوړي په دې لندن کې بلډینګونه اخیستي راپټې کړي دي د پاکستان دلته په خپل کار او روزګار روان کړي. د پاکستان د پوځ چې تقاوت شي جرنیلان او کرنیلان دلته په اروپا کې جزیرې اخیستې پیسې راپټې کړي سیبرآباد دلته په خپل ځانونه آباد کړي. په خیرات کې وګوره په ټوله دنیا کې نمبر 1 دی پاکستان په خیرات کې، په اداري فساد کې په ټوله دنیا کې پاکستان نمبر 1 دی، په دهشتګردۍ کې په ټوله دنیا کې چې دی په 2م نمبر 1 دی پاکستان ریاست. همداسې په نور شیانو کې په هر رقم کم چې ناروا کار دی مهربانه د پاکستان ریاست د پاکستان سیاستمداران تاسو ته نه دي معلوم؟ نو دا خو ټوله دنیا و چې پاکستان یو غل ریاست دی، کرپشن، اداري فساد، اخلاقي فساد پکې دی، هر څه پکې دي. آیا دا ټوله دنیا به مابسته دي؟ لکه څنګه چې جنرال موبیل صاحب مابسته لاړو دې باندې خو انټرنیشنل کوم چې د نړیوال دي هغې پرې رپورټونه جوړ کړي دي او بیا 1.5 کال سزا دته ورول. دا کوم انصاف دی د اسلامي اماراتو مشرانو؟ تاسې نه دا پوښتنه کوم. ګورئ یو خو جنرال موبیل صاحب خپله ناجوړه دی، یو یې مورکۍ ناجوړه ده، ته خبر یم. نو ګورئ دا مه کوئ. موږ چې څومره زر کېږي جنرال موبیل صاحب بېرته خپل کور ته باید راشي او دا سزا ورته معاف کړی شي، ځکه دا جنرال موبیل صاحب ته سزا نه ده، دا ټولو افغانانو ته سزا ده. ځکه جنرال موبیل صاحب د دشمن په سترګو کې ازغی و، هر یو دشمن ته په مهربانه په میډیا کې داسې جواب ورکړی چې ستا د ټول ټلویزیونونو په افغانستان کې چا داسې جوابونه پاکستان ریاست او نور خلکو ته نه دي ورکړي. زموږ به اختلاف وي مګر په دې شي زموږ اختلاف نشته دی چې جنرال موبیل صاحب داسې مهربانه رانه بندي کړي. باید دا زر تر زره راخلاص شي او که نه پرېږدئ راپرېږدئ داسې مهربانه بیا ورته خارج ته لاره ورکئ چې داسې مهربانه که هر مملکت ته ځي چې لاړ شي. بیمار سړی دی د خدای په لحاظ موږ درته ظاهري منت کوو په دې دا سزا معاف کړئ او څومره زر چې کېږي خپل کور ته دې راشي. که بیا په افغانستان کې دلته خطره وه او نه هم پرېښودو خو یا به عربي مملکتونو ته لاړ شي یا به اروپا یا نور مملکتونو ته لاړ شي، خپل ژوند به اختیار کړي، بس بیا به خپله په خولې باندې برغولی کېږي. تاسې هم د مشکلاتو څخه خلاص شئ او دا به خپل ژوند اختیار کړي. نو دا موږ غندو او دا ښه کار نه دی شوی چې د 1.5 کال سزا ورکول شوې ده او بیا د پاکستان په دغه دا خو د ټولو افغانانو په دا خبره چې یو تور داغ دی که په دغه باندې ورته سزا ورکول شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې یو واری بیا زه تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان مشهور ټیک ټاکر جنرال موبین ولې گرفتار کړ؟ د افغان میډیا سوای او اصل حقیقت څه دی؟ 13 میاشتو لپاره هغه د طالبانو چې کوم د عدلیه چې کوم ډپارټمنټ دی هغه قید کړی دی او دا جنرال موبین و څوک په دې باندې د نننی ویلاګ کې خبره کو. نن چې خبر راغلی دی چې یاره جنرال موبین د افغانستان پرونه کو دی بلو دی لکه خو یو څو ورځې نه دی چې کوم دی دغه کړو نیولې او د نن په چې کوم سزا وروله نو هغه دا چې د 13 میاشتو لپاره دی قید کړی دی. د باندې چې کوم الزام دی هغه دا دی چې د حکومت په ضد کارونه کول. اوس دغه الزام باندې هم خبره کوو چې یاره دا څه کم کارونه داسې د عباس ستانکزی او نور کم خلکو چې د حکومت خلاف دوی یو کمپین یو سیاسي تور باندې د خلکو د پټ په پټه باندې کارونه به کول په هغې هم خبره کوو. خو افغان میډیا چې کوم خبره کوي یا افغان سوشل میډیا چې کوم خبره کوي د هغوی دا خیال دی چې یاره د پاکستان باندې د بېځایه تنقید نه او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې دا یو خنډ وو. حالانکه ما نه دی خیال چې یاره جنرال موبین دومره ستر سړی و یا دومره ستر سیاسي شخصیت و یا جهادي شخصیت و. هغه دا نوم هسې جرنل خو دی جرنل نو دی په پېښور بورډ کې چې کوم دی د وړکې داسې کاروبار به کوو څنګه چې نور افغان مهاجر دلته کې نو د ټول عمر پېښور کې تېر کړی دی او دلته کې چې دی کله یو کار کله بل کار دا لکه مختلف دغه کول کارونه کې غټو وړي کې نشته.
هغه څه د بدې نه دی خو لکه دی به دلته کې وړي کې کاروبار کوو. بیا چې کله سوشل میډیا باندې ډېر زیات پاپولر شو په ټیک ټاک باندې فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په دې باندې د خپلو خبرو د انداز نه چې ډېر بعضې ټیم کې به ډېرې ریسسټ یعنی نسل پرستانه خبرې به کولې او هغې نه داسې پته لګېدله چې یاره هغه به ښې نه لګېدلې خو د افغانانو کې یا زمونږ په دې ټوله سیمه کې دغه خبرې به خلکو خوښولې. ریسنټلی دا هم یو الزام دی چې د پاکستان د فوج باره کې چې کوم دی داسې نازیبه الفاظ استعمال کړو خو دا هغه عادت و خو به اکثر هم د پاکستان باره کې هغه موږ چې ورته وایو لکه صحیح داسې دغه به نه عزت والا یا صحیح خبرې به نه کولې بلکې هغه تنقید به هم ډېر په داسې پریوتې الفاظو کې کوو. خو اصل حقیقت څه دی؟ اصل حقیقت دا دی چې د ریسنټلی دا چې کوم لکه د نن نه خبرې دی هغه دا دی چې جنرال مبین چې کوم دی د او عباس ستانکزی دوی یو کوشش شروع کړی چې داسې یو سیاسي لارې د لارې چې کوم دی یو ګوند جوړولو او په طالبانو کې چې دا هغه خلک چې هغه لږ ماډریټ دي او د شیخ هیبت الله صاحب د دې پالیسو سره اختلاف دی لکه د ښځو تعلیم شو کار هلکار ته حواله کول پروفیشنل چې کوم دی د دې دغه کې چې کوم دی د هغې دپاره د هغې دوی یو کوشش کو او بعضې ذرایع دا هم وایي چېرې دوی د وزیر دفاع سره او د حقاني صاحب هم په دغه ګروپ کې دغه خو بیا ته دوی دواړه ته بیا ډډې ته شو او عباس ستانکزی صاحب او دی او بیا ریسنټلی رپورټس دا هم و چې جنرال مبین دوبۍ ته تلو په دوبۍ کې د هغه خلکو سره ملاقاتونه کړي دي چې یاره هغوی په طالبانو کې دننه طالبانو کې دننه چې هغه د دې پالیسو سره اختلاف لري او دوی یو داسې یو ګوند جوړول چې یاره دا خلک قسم خفه کېږي لکه خفه دي خاص کر د جینکو په تعلیم باندې د ښځو په روزګار باندې او یا هغه خلک چې په هر ډپارټمنټ کې دوی راوستي دي نو هغه طالب د هغې مشر کړی که د اسپتال دی که د لارو کوڅو جوړولو دي که د خبره که د هوایي ځواکونه دي هر یو کار چې کوم دی هغه طالب ته حواله کړی نو دا هم یو خبره وه د دوی دا یو ایجنډه وه چې دوی دننه تحریک شروع کو او هغه خیال دا و چې طالبانو کې دننه داسې یو بخوت غونته کې ماحول جوړ کړي هغې کې دننه خلک چې کوم دی هغې راپاسي او مشري به چې کوم دی همدغه عباس ستانکزی صاحب او جنرال مبین دا و چې دی لکه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور او خلکو به ډیر زیات اورېده نو د دې د وجې نه رپورټس دا دي چې اصل د نیولو وجه د جنرال مبین چې کومه ده هغه دا ده چې د طالبانو خلاف د طالبان د امارت اسلامي خلاف دننه د یو کمپین چلو ډیر په طریقې سره او په طریقې سره به خلک چې کوم دی د طالب مشرانو نه یا د امارت اسلامي نه چې کوم دی ډیر په ښه انداز کې په ډیر په داسې په ښه دغه کې به خلک به د هغې نه متنفره کو او داسې یو ګروپ جوړولو کوشش کړو دا خو د کار خو بل طرف ته زه یو خبره کوم که چېرې جنرال مبین په دې نیولي چېرې دی په سوشل میډیا باندې یا د پاکستان خلاف یا چې کوم دی نور داسې دغه کې په دې باندې ما په خیال 18 میاشتې قید ورکول دا به بیا لږ زیاتې وي ځکه چې لږ برداشت پکار دی معاشره کې او په د سوسایټي کې یا حکومتونه چې کوم دي داسې خلک هغې برداشت کوي اوس اصل حقیقت څه دی یو خو ما ته دوه مخې ته دا راغلي ما چې څونه تپوس وکړو چې یو دا چې د پاکستان فوج مشرانو خلاف د ډېره خرابه لهجه خراب الفاظ استعمالول د پاکستان خلاف په دې حالاتو کې چې امارت اسلامي کوشش کوي چې پاکستان سره تعلقات ښه شي دا خطه ترقي وکړي تجارت سره سیوا کوي اقتصاد ښه شي د خلکو راشه درشه د خلکو مسلې دي هغه ښه کړي نو هغه په پاکستان کې یا پاکستان کې دننه د مختلف نسلي ګروپونو باره کې هغه یا د پاکستان فوج خلاف یا د پاکستان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف هغه به چې کومه لهجه وه نو هغه ښه نه وه خو اصل عمل چې کوم دی هغه دغه بلو چېرې دی د امارت اسلامي خلاف د بغاوت جوړولو یا داسې پروګرام جوړولو کوشش کو نو دا هم په هغه باندې یو الزام وو